سلام له خورشیده د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په جوزجان کې د داعش مشرتابه غړي او ټول کسان افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د والي ویاند وایي د دغې ډلې عمومي مشر مولوي حبیب الرحمن او مرستیال چې مفتي نعمت نومیږي تېره شپه په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول چې د طالبانو لخوا کلهبند شوي وو. ویل کېږي دغه ډله تر دې مخکې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې په دولت ضد کړنو بوخت وو او په دې وروستیو کې له طالبانو سره په جګړو کې ډیری وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د فاریاب امنیتي مسؤلین وایي طالبانو د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یوه مور او لور په ډزو سره وژلي دي. سرچینه زیاتوي دغه مور او لور چې غوښتل له یادې ولسوالۍ میمنې ښار ته ولاړ شي د لارې په اوږدو کې د طالبانو لوري له موټره ښکته او په دې تور چې خاوند یې د پاڅون کوونکو ډلې غړی دی په ډزو سره وژلي دي. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. ولسمشر غني د کابل له والي او ټولو ولسوالانو سره په کتنه کې وویل یوازینۍ ستونزه د ولسوالیو ترمنځ د ادارو نه همغږي ده او باید په دې برخه کې واضح تفکیک رامنځته شي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ولسوالیو په اړوندو ادارو کې د لا زیاتې همغږۍ په موخه هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. ولسمشر همداراز په ټولو 14 ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په خاطر امنیتي بنسټونو ته لازمې لارښوونې وکړي او همداراز یې امنیتي ادارو ته په ټینګار سره وویل چې له غاصبینو سره د جدي چلند وکړي. ولسمشر غني او یوناما د ننګرهار په مرکز کې د کډوالو پر ریاست وسلوال ډلهیز برید چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي په کلکه وغانده. ښاغلي غني یو ځل بیا د غیر مشروع او انسان ضد لارو اهدافو ته د ترهګرو ډلو رسیدل ناشونی وباله او زیاته کړه چې د ښاریانو د امنیت د ساتلو په خاطر به هر اړخیز ګامونه واخلي او افغان ځواکونه به د پخوا په څیر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. له دې سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په ننګرهار کې په قصدي توګه ولسي وګړي په نښه کیږي چې دا جنایت دی او هڅې باید وشي څو د دغو بریدونو له سمبالوونکو سره جدي چلند وشي. یوه 4 کسیزه ډله په بادغیس کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور ونیول شوه. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه کسان چې د ملا غوث الدین ډلې غړي دي تېره شپه قلعه نو ښار ته د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په موخه راغلي وو خو تر هغې مخکې د پولیسو لوري نیول شوي دي. له یادې ډلې 3 موټرسایکله او یو شمېر مهمات هم ترلاسه شوي دي. او د کابل کندهار پر لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېره ورځ د زابل د ښار صفا ولسوالۍ په خانزو سیمه کې د یو ټیلري او 404 مسافر وړونکي موټر ټکر له امله رامنځته شوې ده. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال وایي په دغه پیښه کې چې د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.